الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. معززو یوه خور دا پوښتنه کړې ده چې که چیرې د ښځې ماشوم په عملیات او اپریشن باندې پیدا سي، دا ښځه د نفاس والا ګرځي که نه؟ دا به څلوېښتې تېروي او که نه؟ الجواب بالله التوفیق. محترمو، کله چې د یوې ښځې ماشوم بچی په اپریشن یا عملیات باندې پیدا سي، نو دلته دوه صورته دي. یو صورت دا که چیرې وینه د زخم څخه ووځي، حیا دې ډېره زیاته وي، د اصل محل د عورت څخه وینه ونه وځي، بیا دا ښځه نفاس والا نه ګرځي. او که چیرې وینه د اصلي محل یعنی د عورت څخه خارجه سي، د عورت څخه وینه ووځي، بیا دغه ښځه د نفاس والا ګرځي. تر هغه وخته به دا ښځه په نفاس کې وي تر څو چې د دې وینې څخه صفا کېږي. بیا که پر لسمه پاکه سي که پر شلمه پاکه سي، دا لازمي نه ده چې خامخا به څلوېښتې تېروي. چې هر وخت صفایي حاصله سوه بس نفاس ختم دی، خپل غسل به وکړي، خپل عبادات به شروع کړي. الفتاوى الأصلیه 11مه صفحه په حواله د رد المحتار د اول جلد 545مه صفحه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.